د پاکستان د پارلمان یو غړی وایي د ملخانو خوړل د کرونا مخنیوی کوي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو د راپورونو پر اساس د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پارلمان غړی ریاض فتیانه ادعا کړې چې د ملخانو په خوړلو سره د کرونا وایرس مخنیوی کیدای شي. هغه په پارلمان کې خبرې کولې چې د کرونا د مخنیوي لپاره یې دا لار خلکو ته ورښودله. نوموړي وویل په دې سره به نه یوازې دا چې د ملخانو مخه ونیول شي بلکې خلک به د کرونا پر وړاندې مبارزه وکړي او له دې ناروغۍ به خلاص شي. په پاکستان کې څه کال بې شمېره ملخان پیدا شوي چې د پاکستان حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی او دوی د ملخانو او کرونا پر وړاندې مبارزه یې وبولي. د پاکستان حکومت د ملخانو سره د مبارزې لپاره له نړیوالو د پور غوښتنه کړې ده. خو ریاض فتیانه وایي که چیرته حکومت په دې اړه څېړنه وکړي د ملخانو خوړل د کرونا لپاره څومره ګټور دي نو نه یوازې دا چې خلک به په خپله ملخان ختم کړي بلکې د کرونا وایرس به هم ختم شي. ریاض فتیانه وایي چې هغه اورېدلي د ملخانو خوراک د کرونا وایرس پر وړاندې ډېر ګټور دی نو باید حکومت په دې اړه جدي ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې بیا د پاکستان یوې وزیر زرتاج ګل د کرونا وایرس په اړه داسې جالبې خبرې کړې وې چې ان تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې پرې خلک له خندا ډک پوسټونه کوي.